رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من سفر فتوضأ. رواه البخاري. کتاب ریاض صالحین یو سلو شپاړسم نمبر باب شروع. بابو په باره د دې کې چې په ټولو لوښو کې اوبه څښل جایز دي بغیر د سرو زرو او د سپینو زرو نه. په دې باب کې دویم نمبر حدیث دی عبد الله بن زید رضی الله عنه نه روایت دی. اتانا النبي صلى الله عليه وسلم، مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم راغی، زمون خواته د الله پیغمبر راغی. فاخرجنا له ماء، پس هغه ته مونږه اوبه راویستلې چې اودس ور باندې وکي. فی تور من صفر، په یو لوښي کې چې دا لوښی د پیتلو نه جوړو. تور داغي لوښي ته ویل کېږي چې دا هغه شانته د یو لګن شانته وي، د پیتلو یا د ګټو نه جوړ وي ګړ. نو په دې کې د الله پیغمبر ته مونږه اوبه راویستلې چې هغه ور باندې اودس وکړي. نو فتوضأ، بس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې اودس وکړو. دې روایت کې فائدہ دا ده چې د پیتلو لوښي استعمالول دا د مؤمن مسلمان لپاره جایز دی چې په هغې کې اوبه هم وڅښي او اودس ور باندې هم وکړي او یا په کور کې د بل څه لپاره استعمال کړي چې کوم دا د زیړو لوښو ته موږ تاسو پیتلو. دا بل روایت جابر وعن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل على رجل من الانصار. جابر رضی الله عنه روایت ته دا وی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصار په یو سړی باندې داخل شو. نبی صلی الله علیه وسلم له اکثر صحابه کرام روړېګانې کولې او دا به د خپل ځان لپاره او شرافت غړو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما سره ملما شي، زما د کور بوس کې او زما د کور ډوډۍ وخوري، چې د الله پیغمبر مونږ ته دعا وکړي او دینی مسائل تیز دغو. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصارو کې یو سړی باندې ور داخل شو، ومعه صاحب له، او د الله د پیغمبر سره یو ملګری هم او بکر صدیق سره رضی الله عنه. الله پیغمبر سره او بکر صدیق هم ملګری دي. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انصاری سړی ته ویلا په خپل ته مطالبه وکړه، ورته ویل چې ان کان عندك ماء بات هذه الليله في شنه، کچرته تا سره داسې وبي چې شپه ور باندې تیر شي وي او دا وب په یو دغه شانته یو مشکی پرتی وي، کله چې یو مشکی وب یو د شپه ور باندې تیر شي وي، دا زړی وب چې دی مشکی پرتی نو دا لګ یخي تازه وبله ګرمي. الله پیغمبر یخ وبړره په خوله ګرمو بو سره مینه دومره نوا. والا کرعنا، کداغه یخ وب د زوړ مشک وبنای کنه نو مونږ به څوک والا کرعنا، او مگر مونږ به په خله باندې وبوس کو دیو نالې نه وبوس کو یا به بل شي نه وبوس کو به نور عمره با سره مونږ په خپل خلو باندې ډایرک وبوس کو. دې روایت کې و فائدہ ده چې د باب نه بهر چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام اکثر د الله پیغمبر روړېګانې کولې او دا به شرافت ګڼو د خپل ځان د پاره. نن سبا نشي علما ولا نیکانو خلکو له خلک روړېګانې کوي او به دا ځنې خلک وي هغه ټیګه منافقانو د الله پیغمبر او صحابه کرامو ته بطالین ویل، بطالین غړخیټ وی وته ویل، غړخیټ لقب ولا منافقانو د الله پیغمبر او صحابه کرامو ور کړو بطالین به وته ویل. الګا دا غړخیټ نن سبا دغه تاسو ګوره معاشره کې دا مولین د خلک غړخیټ وي ولی په ډوړې نه مړیږي، په ډوړې نه مړیږي ستاسو بس سترګې راوته مولا علیه الله ورکي چې کوم خو غره د معاشره کې الله عالم ته ورکي. نو دی دور هغه دور د منافقانو مشابهت د ځان ساتل پکار دي. نو د الله پیغمبر با دغه شان صحابه کرامو ته ورته او صحابه کرام ورورګان او خوراکو تیارول
دې لپاره چې دعا ورته وکي او هغه ته دین وخی او بل فائدہ پکې دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خودنه مونږ ته کوي ګورته دې کور د خلکو نه په خپل یخ وګو وختري که یخ وګ دې کور د الله پیغمبر دا خوخي وي که یخ وګ استاد په دې کور کې سی کنه چې زړی وبې او مشکې پرتین مال راوځي به اوس کوم ما وګو خوخي دي یعنی دې کې د الله پیغمبر موږ تاسو طریقه راخي کله کله چا کار به مشي کنه چې دې خوخه غته وایا وګي او ته چې وګم ډوړې را الله ولا تګي او ته چې تګي ما اکثر زموږ سعودي بوختانو خلک دا خبره یې یو قسم شرم یاره پلانکی کار لاړم وګي تراغلم بس ولی وګي رااله یاره هغه ستو کو ما ورکر سو نه خړل نو الکا نه بلکې ډوړې ټیمي سره ډوړې مطالبه وکي وګي دغه شانته وبراو لاسونه پیوینم لاسونه مې دینځلې یا وبراو یخي وبراو شربت ته مړګي شربت راوړه ګوره مسلمان نور دی او د کور والا چې مؤمن وي هغه په سمانه خوشاليږي چې کوم ته هغه څوک ته مطالبه وکي ځکه ډېر وخت مل مراشي ته به تر شي مخ سکینه هر شي بول راوړي خو ستاړه ور باندې وبو ورچ کی چیرې دې سړی شي ونه پړل او دې به څه شي په چې کله د کور والا ته خلاصه خبره وکي ماره د بلانکې شهر راوړه مستا ور باندې کور والا باندې له خاطر جمش د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د کور والا ته سوي ان کان عندك ماء بيت هذه الليله في شنه کچرته بکور کی زړی وبې مشکی هغه ما تراړو ځکه هغه یخي چې هغه زوسکم نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یخي وبخولې او یخ او ګرمي وب هغه نه خوولې یخ وب علماء دا فائدہ ذکر کوي و یخ وب کی فائدہ دا چې دا شان د سړی د بدن هغه شهوت تازه کوي سړی شهوت تازه کوي ورلا چې تنور خوراک مو کې استامایده کولاو کی او د مېده لپاره هم وې دا یخ وب چې دا فائدہ ور کوي مېده مرور مضبوطی کې او کلکیږي او دا شان نور خوراک ته مېده تکیږي هغه دا شان برابرۍ کې عام طور کې یخ وب د بدن لپاره هم ډاکټران وغیرہ دا خېګنه چې بدن په یخ وب باندې وینځل شي مخور په یخ وب باندې وینځل شي لاسونه په یخ وب باندې وینځل شي بدن سره تازه کیږي او خکېږي ګرمي وګچې دي هغه سره علما ذکر کوي دا کلمي سره دا سستی کلمي سره ملاوي کیږي او سستی کمزوري کیږي او نظام چې کم دی د مېدې چې کوم سیستم دی هغه سره دا شانته هغه سره فاسديږي او خرابيږي ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یې وبخه خولې او بل فائدہ په دې حدیث کې دا ده یجوز الکرم باب کې دا ویل شوی دی چې ډایرکټ بخله باندې وبس کړل ډایرکټ بخله باندې لګلاس استعمال نه کی ځنه وخت شي نالې کې دا خپل ورکته کې سړی ډایرکټ وبوس کی یا سی کوی چې هغه سر ته اوپر اغلی سړی خپل ډایرکټ ورکته کې په باغی مې سړی وبوس کی دا د آداب خلاف عمل دی نور بګي ګناه شته دی انور به سړی توب نه بار کیږي بلکې ځنه وخت ضرورت راشي سړی ډایرکټ خپل باندې وبوس کی دا هم د الله پیغمبر سلام کو ناروا وي د الله پیغمبر بدانه ویلا و الا کرعنا کچرته وبني سازو کرا هم بخیر د بخلو ډایرکټ بخلو باندې ویاله باندې با خپل کې دراغه نه موږ وبوس کو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شخصیت هم اوچت دی او کوم کار چې هغه هم اوچت دی الله دې خبرو متاسو وکړو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد